لنډي کوتل یعنې لواړګي کې د ځواني مرګ شاعر عبادالله تراب وړومبی تلین ولمانځل شو. تلین په مناسبت سره د عبادالله تراب په حجره کې یوې مشاعرې تابع شوې وه. یادې مشاعرې تابع پښتو ادبي جرګې لاهور او خیبر ادبي ملګرو کړې وه. یادې مشاعرې مشر میلمه فرمان بنګش او صدارت یې رئیس درد کولو. اعزازي میلمنو کې عبدالغفور غفور او اسماعیل شاه مقید وو. د کوربه په حیث د تراب سي پلار حاجي احمد خان میلمنو ترڅنګ ناست و. یادې غونډې ته د پښتونخوا بېلابېلو سیمو څخه شاعران ادیبان راغلي وو. شعر او د نثر په ژبه یې عبادالله تراب ته پیرزوینې او د عقیدت ګلونه وړاندې کړل. تحصیل چیرمن حاجي شاه علي شینواري پښتو ادب او اتلانو په اړه یادې غونډې ته خپل تاثرات وړاندې کړل. په اخر کې د تراب صاحب مشر ورور عطاالله شینواري راغلو میلمنو شکریه ادا کړه او یاده غونډه پای ته ورسېده.